السلام علیکم. زه غواړم تاسو ته د پخلي په اړه باندې ووایم چې باید موږ او تاسو بینګلۍ بې له د سره کولو نه باید نور کوم ډول لاره ورسره شته چې موږ او تاسو یې پخې کړو، په کوم ډول باندې باید پخې کړو، په کوم ډول باندې خوند وکړي. نو موږ او تاسو باید داسې وکړو چې کله وخت کې موږ او تاسو بینګلۍ پخوو، بینګلۍ اول باید راواخلو، ومینځو، هم چې ومینځو لږ یې باید نور ته کېږدو. کله مو چې نور ته کېغوستئ، له هغه نه بعد موږ او تاسو کولی شو چې هغه راواخلو، دا یو چورکۍ شانتې راواخلو. دا اوس بینګلۍ ده، د بینګلۍ په دې داسې منځ باندې باید داسې وشلوو. کله مو چې بینګلۍ داسې په منځ باندې وشلوله، دا بینګلۍ باید خلاصې کړو. د دې په منځ کې باید موږ او تاسو سلاته شانتې وکړو، وړه وړه سلاته، او په هغې سلاتې کې باید موږ او تاسو واچوو مسالې. تاسو خپل زړه خپله که چېرته وغواړئ چې یوازې له مسالو څخه استفاده ترې واخلئ، نو مشکل نشته، کولی شئ چې یوازې د مسالې څخه استفاده ترې واخلئ. د بینګلۍ په منځ باید د بینګلۍ منځ زړښت وش کوئ، باید د مساله پکې بازاري واچوئ. کله مو چې بازاري مساله پکې واچول، هغه نه بعد داسې وړوکي شانتې دیګي کې باید تاسو بینګلۍ واچوئ. کله مو چې بینګلۍ پکې واچولې، له هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې بینګلۍ سرې کړئ. نو په دې ډول باندې بینګلۍ سره هېڅ کار مه لرئ، مه یې لړئ او بس دیګی په صافي باندې داسې نیسئ، اخوا دېخوا یې پاړوئ. نو کوشش وکئ چې بې له میده کولو څخه تاسو د بینګلیو د پخولو چل زده کړئ، او داسې ورسره وکړئ چې کله تاسو بینګلۍ پخوئ باید منځ یې وش کوئ. کله مو چې منځ وش کولو، له هغه منځ کې تاسو کولی شئ چې بازاري مساله واچوئ، یا کولی شئ چې مشین باندې پیاز، رومیان، مرچک، اوږ، ادرک ترې وباسئ، هغه پکې لږ لږ واچوئ، ورسره مسالې ګډې کړئ، هغه پکې واچوئ. خو که چېرته بیا داسې نه شئ کولی، کولی شئ چې صرف او صرف د بینګلۍ په منځ کې تاسو یوازې بازاري مساله پکې واچوئ، او له هغې څخه باید تاسو استفاده ترې واخلئ. نو که چېرته داسې نه کېږي، خوند درته نه درکوي، وغواړئ چې پیاز، مساله او دڼیا، والنې، مرچک، اوږه دا پکې واچوئ، نو کولی شئ چې د مشین څخه یې ورته وباسئ. له هغه نه بعد تاسو کولی شئ چې د بینګلۍ په منځ کې واچوئ. دا د مینځ خپرونه